زما نوم عرب ګل دی او تقریبا 2.5-3 کاله وشو چې د ژوندو زمرو سره سهار غرمه ماښام 3 ټایمه دی له ټایم ورکو. بچپن نه زما ځناورو سره شوق دی. اول ما 2 شیران اخیستي وو جوړه وه، بیا په مزه مزه هغې چې کله ما وایلډ لایف والا ته وویې نو هغې بیا ماله درخواست مې ورکړو چې د شیر ساتم، بیا هغې مینی زو یو لایسنس ماله جوړ کړو. نو هغې نه پس بیا ما نور دا وایټ پکې رالل، بیا پکې دا نور راله، هغې دومره خوند ماله راکړو چې د دوو نه مې نهه کړل. دې کې موږ سره یو جوړه وایټ لاین دي چې هغه بالکل شته نه، په دنیا کې ډېر نافید دي. هغه ماشاءالله موږ بچي راغوښتي وو، زموږ ملتان کې یو کس دی هغه امپورټ کړی و سریلنکا نه، نو بیا ترې دوه موږ واغستل او څه هغه نه ضایع شو. ماشاءالله هغه دوه اوس کافي غټ شو، دا میل دی هغه فیمیل دننه ور شو، په دا ما راسملی چا به ما سره لوبې کوه، کپړې راله ګنده کي زیات نه زیات راله وشلی، بدله دي لوبې او دغه دي. بیا بار یې راپرېږدو، بار دی موږ سره وګرځي راوګرځي، دی چمن کې منډې ترړې ووایي بد بیا بند دی. بیا دومره موږ سره هغه فرینډلی دي چې دا وایي راشه بس ما باندې لاس وخه او ما سره لوبې کوه، نو مکمل بس موږ ته راخیږي چې شا به لوبې را سره کوه. دا خو اوس بچي دي که نه، دا چې څومره عمر تېرېږي دا به اوس غټېږي، دا جالر به راوباسي. نو چې بیا دا 4 سال ته ورسېدي دا جال غټ شي، هغې کې بیا به برشیر شي. اوس موږ سره تقریبا دې کې 3 نران دي او 15 مادې دي. دی زیات خوشحاله په یخنۍ کې، په یخنۍ کې دی اوازونه هم کوي، د شپې دوی خپل اوازونه کوي، هغه غړمباری کوي او دغه کوي او مستیانې کوي که نه. یو شیر تقریبا 1 کیلو نه والا 1.5 کیلو پورې پیس کی او فی ځناور 5 کیلو 6 کیلو غوښه خوري. هفته کې 4 ورځې دی له غوښه ورکو، 2 ورځې چکن ورکو، یو ورځ مکمل نه هغه کوو. د خپل باقاعده ډاکټر دی هغه راځي، هغه دې ته پراپر ویکسینیشن کوي او دغه ورته کوي، ډیورمنګ ورته کوي. او باقي خلک هم راځي خوشحالېږي، داسې ډېر نږدې نه شیر لیدل، فیملی راځي دغه هم راځي خوشحالېږي ډېر. بلکې دې کې مونږ یو 2 شیرانو سره داسې لګیا یو چې هغه ډېر زیات ټایم کوو. سوپر ټایم، سوپر ټایم مطلب دا دی چې بالکل هغه انسان ته څه وایي نه. لکه دا شیر دی کې یو دا مونږ سره مفاسا دی، دا یو شیر دا اوس داسې دی چې دا انسان ته وایي چې شبا به مې لاس وخه. د اټیک یا د حملې دا هېڅ کوشش د ذهن کې هم دا نه راځي. کور کې اول خو زما د وروڼو مور ښځې بچو ټولو به دا خبرې کولې، خو بیا په مزه مزه چې هغې دا خلک کم تلل راتلل سټارټ شو او د خلکو مینه محبت د ځناورو سره، نو د هغې مو سره هم داسې دا مینه اوس زیاته شوې ده. زما کور والا ته الریډي دا پته ده چې زما د خاوند د دې شیرانو شوق وي، نو هغه اوس داسې غم غرض نه کوي. او باقي لکه د دې خپل مونږ کس دی ملازم دی، هغې صفایي کوي، هغې خیال ساتي. نو اوس مې هغه کور والا هم باقاعده راځي شیرانو ته نظر ساتي، چېرې څه پوزیشن دی، اوبه شته ورته، خوراک څه دغه دی که نه، نو داسې څه پرابلم نشته. خو دا پلانینګ دی چې یاره دې نه نسل واخلو، چې نسل زیات شي نو بیا به مونږ دلته وایلډ لایف والا سره یو دغه برابرو، که دې ته پکاري نو زموږ دا دغه دی چې یاره دې له دې چړیاګر له ورکو.